استاد محترم ډیره مننه چې وخت راکړو. الله دې درته ډیر عمر درکړي. استاد ستا په نظر د ککړیو تاریخ ډیر دی که د لنډۍ؟ لنډۍ د پښتو یو خاص ادب دی چې په دنیا کې ساری نه وینم. هغه لنډیز او هغه لنډیز هم لري لیکن جامعیت هم لري. دا په هیڅ ادب کې نشته، خصوصا په همجوارو په همسایه ادبیاتو کې. نو په دې اساس لنډۍ یو ممتاز شعر دی چې هغه نه یوازې په پښتو کې بلکې په دې منطقه کې بلکې د دنیا په ادبیاتو کې زه ساری نه وینم. لنډۍ د ژوند سره راغلي دي. پښتنو د ژوند داسې صحنه نه ده چې لنډیو نه ده تصویر کړې په هره برخه کې. مثلا هغه مظالم چې په ټولنه کې شته دي هغه په لنډیو کې ډېر ښه تصویر شوي. خلک وایي چې لنډۍ د ښځو مال دی. کیدای شي زیاته برخه یې د ښځو دي، لیکن چون شاعر نه معلومیږي، د هر چا چې درد لیدلی خپل درد په ډېر جرأت پکې تمثیل کړی دی. مثلا بني بنتون را باندې تیر شو، زه د قیامت د لمبو څه پروا لرمه. ته د دې هغه جامعیت او هغه وګوره، هغه ژورتوب چې پکې راغلی. یا مثلا سبا مې ستا په تهمت وژني، غولی جارو کړه چې په شرق مې ویني ځینه، یعنې دغه جرأت چې لري. سبا به لوړ چنار ته خیژم، باد به پوښتم چې جانان څه ویلي دي. یا مثلا دا د ژوند هغه پکې شته دي د تحولات و ترقي. مثلا زما د لرې وطن یاره سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه سلام به کړمه. دا د سپوږمۍ سره ارتباط ساتلو، د سپوږمۍ د لارې حال لیږلو، یو بل دا خبرې پکې شته دي. یا اسمان ته لار د خطو نشته، لیلی مجنون په عاشقۍ ختلي دي. یا د ژوند نورې ناخوالې ټولې پکې نغښتي دي. مثلا یوه ښځه ده میړه یې مسافر کیږي او وږی تللی د کور، شی په کور کې نشته. جانان مې وږی رانه تللی چې دسترخوان لره ورځم ژړا راځي. نه د ژوند هغه خواوې چې پټې دي یا د ویلو نه دي، ټولې لنډیو راښکاره کړي او څرګندې کړي دي. په دې اساس لنډۍ د پښتنو د ژوند یوه جامع هنداره ده چې هېڅ څه پکې پټ نه دي. ټولې ښودلي، ټولې بیان کړي، لیکن په ډېره خوږه ژبه، په ډېره ښایسته ژبه، په ډېره ښکلې ژبه. مثلا وایي یو سړی تللی و هغه ته قاضي ته ورغلی و، قاضي په څپړ وهلی و. نو ده ورته ویلي و تا چې په مخ څپړې راکړې، تا چې په مخ څپړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم. قاضي ته ویلي چې زه تا ته راغلی یم چې ته زما غم وخورې، او چې تا ووهلم زه اوس چا ته وژاړم. نو په همدې ترتیب د لنډیو په بهیر کې د پښتنو د ژوند ټولې خواوې په ډېره پخه، په ډېره عالي او په ډېره لوړه ژبه بیان شوي دي. زه یې ساری نه وینم، نه په غزل کې وینم، نه په قطعه کې وینم، نه په نظم کې وینم. هغه اوس چې رواج شوي دي هغه دي ټپه ییزه. د ټپه ییزې یوه برخه لنډۍ ده، دوی وروستۍ مصرۍ او درې مصرۍ شاعر جوړوي. تاسې وګورئ هغه ټپه ییزه واورئ، درې مصرۍ چې شاعر جوړې کړي هغه په مځکه کې دي، او هغه دوې مصرۍ چې د لنډۍ ورسره لوېدلي هغه په اسمان کې دي. یعنې دومره ادبي توپیر سره لري، فکري توپیر سره لري. په دې ترتیب زما د نظره لنډۍ یو بې ساري، بې جوړې ادب دی چې پښتنو ته راغلی او دا زرګونو کلونو په اوږدو کې د دوی په منځ کې موجود دی، رواج دی. او په لکاو لنډۍ ویل شوي دي. متاسفانه راټولې شوي ډېر لږ دي. یو کتاب، یو دوه کتابه په کابل کې چاپ شوي، یو دوه کتابه پېښور کې، یو دوه کوټه کې، ډېر زیاتې نه دي چاپ شوي. لیکن که هر وخت دا راټولې شي او
چاپ شي لکونو ته رسېږي. واقعیت ده. په همدې لنډیو به وغږېږو. د پښتونخوا لوی شاعر اندیش شمس القمر او اشرف مفتون هم په خپلو کلیاتونو کې لنډۍ لیکلې دي، په خپله لیکلې دي. ته په څه نظر ګورې؟ دا لنډۍ خو بالاخره یو څوک وایي، یعنی شاعر لري. لومړۍ لنډۍ یو شاعر وایي، لیکن ډېر زر دا لنډۍ چې د ولس خوښه شي، د ولس خولې ته لویږي، بیا د ولس مال کېږي، بیا د شاعر شخصي نه ده. نو په دې اساس هغو شاعرانو چې لنډۍ جوړې کړي دي هغه د دوی مال دي، هغه د ملت مال نه دي. ځکه د ملت مال هغه وخت کېږي چې ملت تشبث پکې وکړه. په لنډیو کې دایم یو هغه را روان دی، یو تغییر او تصحیح او سمون روان دی. مثلا یوه کلمه خرابه ده، هغه د ولس لخوا بدلیږي، بالاخره هغه سوچه او وینځلې او نښتېځلې لنډۍ کې راوځي. نو په دې اساس لنډۍ د ولس مال د ولس یې جوړوي، او کوم شاعر یې که ووایي څو چې ولس هغه ونه مني هغه ولسي مال نه کېږي. دا خبره ده. نو دې کسانو چې ویلي دي اکثره په موږ کتابو کې پاتې دي. پېښور کې یو شاعر و سید اکبر صابر، هغه څو کتابه د لنډیو لیکلي، لیکن لنډۍ شوي نه دي. ما د ده په کتابو کې دي، د لنډۍ په وزن دي، لیکن د ولس مال نه دي ګرځېدلي. نو په دې اساس لنډۍ معنا دا ده چې شاعر یې وایي او شاعر یې ولس ته وړاندې کوي، د ولس خولو ته ورځي. هغه وخت لنډۍ کېږي چې بیرته د ولس د خولو نه راوګرځي، د ولس د خولو نه راشي او بیرته شاعر وایي، ولس یې قبوله کړي. ولس یې قبوله. دا ټپهیزې څنګه دي؟ دغه مې درته ووایي، ټپهیز یو د لنډۍ برخه یې اسمان کې ده، او د درې نورې مصرۍ چې ورته لیکي هغه په مځکه کې دي، هېڅ نه سره لګېږي. اوس مې یاد نه دي چې یوه مې ویلې وای، تاسې په خپله بیا واورئ ویې ګورئ. اکثره یې د لنډۍ د لومړۍ مصرۍ د بشپړولو لپاره ویلي، یعنی د هغو په وزن یې ویلي دي، هغه یې ورسولي، لیکن هغه قوت چې په لنډۍ کې دی هغه په ټپهیز په دریو مصريو کې نشته. لکه مصنوعي غوندې شي. او شاعري جوړوي، د شاعر مال دی. شاعر قوت خپل عزم وي او شعر چې لیکي، لیکن د لنډۍ سره هغه نه برابرېږي، خصوصا د لنډۍ سره نه پیوندېږي چې وایي ورې داسې ښکاري لکه شړۍ او شال چې سره پیوند کړي. بلکل بلکل. استاد داسې نه درته وایم چې ستا کوم شاعر خوښ دی، خو دا راته ووایه چې ستا څه ډول شعر خوښېږي؟ شعر خپله ښکلا لري، په هر شکل کې خپله ښکلا لري. که نظم وي، که قصیده وي، که غزل وي، که قطعه وي، که قصیده وي، هر شی چې وي ښکلا باید ولري. ښکلا چې ونه لري، البته یو څه فرقونه شته، مثلا نظم باید ډېر پوخ وي او غزل باید ډېر رنګین او ښکلی وي. دا فرقونه پکې شته، لیکن نور پوخوالی او ښکلا باید ولري شاعري. هغه که په هر قالب کې وي هغه باید پخه وي. اوس د هغه حمزه صاحب یو هغه دی، راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې، په ډېر قوت یې ویلې ده، لیکن هغه یو نظم دی، غزل نه ده. نو په دې ترتیب په شعر کې هر څه چې وي باید قوت ولري، شاعرانه قوت باید ولري. ځکه اوس خو د هغه موضوع نه ده مطرح، آزاد نظمونه هم شته، د وزن و قافیې موضوع هم مطرح نه ده. فقط باید هغه قوت پکې وي، هغه تسلسل پکې وي، هغه ښکلا پکې وي. څنګه یې په افغانستان کې خوښ یې؟ افغانستان خو زما یوه قطعه لیکلې ده د خلقیانو په وخت کې، زما جرم له وطن سره د مینه، په دې مینه مې که سر ځي اوس دې ځینه، چې وطن ځي زما سر دې تر سر ځي، تر وطنه به بل څه قدر لري. وطن خو ډېر. یو مې یو بله قطعه لیکلې، هغه هم د خلقیانو په وخت کې وه. 15 کاله مې وتلي دي د لمر په حساب،
شپږ کلونه مې وتلي د قمر په حساب چې لا ژوندی دی د وطن په سر کې نه دی تللی زما بېننګه سر ونه بولي د سر په حساب. ډېره لوی ډېره لوی. استاد پخوانی شعر ښه و که اوسنی؟ شعر خو ما تاسو ته ووایي چې خپل قوت لري او دا په پخواني اوسني پورې نه دی تړلی. ډېر خلک وایي چې پخوانی شعر ښه و، فرض که حمزه بابا مثال راواخلې، که خوشحال بابا، رحمان بابا، دغه پښتو ادب کومې ستنې چې دي دغه ستنې شوي دي همدا قوت یې په شعر کې و چې دوی شعر هغه شوی. او بل دا ده چې د دوی د شهرت دوران اوږد دی. مثلا تا اوس شاعري شروع کړې، ستا د شهرت دوران چې راځي ډېر وخت غواړي. خوشحال بابا د شهرت یو لوی دوران طی کړی دی، رحمان بابا یو لوی دوران طی کړی دی، حمزه بابا یو لوی دوران طی کړی دی. لیکن قوت بیا هم شرط دی، شعر باید شاعرانه قوت ولري. که د حمزه بابا دی، که د خوشحال بابا دی، که د تا دی، قوت ونه لري شعر نه دی. استاد څومره کتابونه مو لیکلي؟ هغه خو د تدبیر صاحب لیکلي په خپل کتاب کې تقریبا زما خو ګډوډ دی، هر څه شته پکې. هم تحقیق دی، هم تخلیق دی، هم شعر دی، هم نثر دی. ما ځینې کتابونه په نثر لیکلي دي، په ښکلي نثر، په ادبي نثر. لیکن کتاب د تحقیق تقریبا د تحقیق کتاب دی. اوس ما یو کتاب لیکلی دی د پښتني ودونه په نامه. ودونو خبرې دي، لیکن دغو هغه لیکنه په خپله آهنګداره ده. دا ما راډیو ته لیکلی و، د کابل راډیو ته. هغوی به هره هفته یوه ټوټه ځینې نشروله، شا کې به یوه د رباب نغمه ورسره وه. نه هغه نثر دی، لیکن منظوم نثر دی، داسې نثر دی چې هغه لري یو شاعرانه روح لري. نو په دې ترتیب نثر هم کېدای شي شعر واوسي، شعر هم کېدای شي شعر واوسي. په یو وخت د نوي نثرونه چې دود شوي وو 80 اویا کاله مخکې، اکثرو خلکو به خپلو شعرونو ته نثرونو ته لیکل منثور شعر. منثور شعر دې ته به منثور شعرونه وي، او دې ته بیا ادبي ټوټه وایي. په دې ترتیب د نثر یو شکل دی. ما د نثرونو یوه مجموعه لیکلي او سپېدې وچاودې چې د یوه نعت نه شروع شوې، هغه ټول په هغه دي، په داسې نثر دی چې هغه شاعرانه روح لري. نو په دې ترتیب شعر کې هم شاعري کېدلی شي، په نثر کې کېدلی. استاد ډېره زیاته مننه، که څه هم چې ته نه جوړم یې موږ ته د وخت راکړو، دا زموږ لپاره ډېر لوی اعزاز دی. الله دې تا ته ښه صحت او ډېر عمر درکړي.